په وروستیو کلونو کې د افغانستان د پوځي جوړښت د بیا رغونې او تنظیم موضوع د کورنیو او نړیوالو بحثونو له مهمو مسایلو څخه ګرځېدلې ده. د اسلامي امارت حکومت اعلان کړی چې د پخواني پوځ لپاره تجهیزاتو د بیا فعالولو او احیا په موخه جدي ګامونه اخیستي څو یو منظم او ځواکمن نظامی ځواک رامنځته کړي. په دې راپور کې د دغو اقداماتو جزییات په رسمي چارواکو دریځونو او د وضعیت تحلیل څیړل کیږي. له دوام وړاندې که تاسو د افغانستان مهمو سیاسي او امنیتي موضوعاتو سره علاقه لرئ، مهرباني وکړئ همدا اوس د اورو چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ په فعالولو سره زموږ د حقایقو په خپرولو کې ملګرتیا وکړئ. د اسلامي امارت د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 4 کلونو کې د نظامي تجهیزاتو د راټولولو، ترمیم او بیا فعالولو پراخ بهیر پیل شوی دی. ویل کېږي چې له 80 څخه ډېرې نظامي الوتکې ترمیم او بېرته فعال شوي دي. همدارنګه زرګونه سپکې او درنې نظامي وسایط چې د جګړو پر مهال زیانمن شوي وه یا د بې پاملرنې له امله له کاره لوېدلي وه بیا رغول شوي دي. دفاع وزارت وایي چې یوازې په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 40,000 ارادي نظامي وسایط ترمیم شوي او دا مهال د هیواد د بیلابیلو قلوردګانو په لوجستیکي اډو کې ساتل کیږي. په تخنیکي ورکشاپونو کې 3 ډوله ترمیمونه جاري، منځني او اساسي په منظم ډول ترسره کیږي او د مسؤلینو په وینا هر میاشت زرګونه وسایط او تجهیزات ترمیمیږي. همدارنګه زرګونه میله وسلې او نور نظامی تجهیزات چې د هیواد څخه بهر د قاچاق په خطر کې وه ضبط شوي او ډیرې سپکې او درنې وسلې مرکزي زیرمتونونو ته لیږدول شوي څو له زړېدو او ناقانونه کارونې څخه یا مخنیوی وشي. اسلامي امارت ټینګار کوي چې په لږ تر لږه 4 کلونو کې د یو منظم او روزل شوي پوځ جوړولو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د لنډمهالو روزنیزو پروګرامونو په جوړولو سره نوي ځواکونه جذب او نظامی تشکیل ته داخل شوي دي. ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویاند که څه هم د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو کره شمیر نه وړاندې کوي، خو ټینګار کوي چې د ځواکونو د کمیت او کیفیت د لوړولو هڅې دوام لري. نوموړي د پوځ د تجهیزاتو وضعیت د قناعت وړ بولی او وایي چې د څو راتلونکي کلونو لپاره به موجود امکانات د اوسني اړتیاو ځواب ویونکي وي. هغه همدارنګه څرګندوي چې په اوږد مهال کې افغانستان ته اړتیا ده څو د وسلو د جوړولو او ترمیم فابریکې او عصري نظامی تجهیزات تولیدونکي کارخانې په داخل کې جوړ کړي څو بهرنیو ته اړتیا کمه او د ځان بسیاینې وړتیا لوړه شي. د هغه په وینا دا یوه دوامداره اړتیا ده او ډیرو هیوادونو هم د همدې لارې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په همدې لړ کې پوځي تمرینونه ترسره شوي چې پکې هلیکوپټرونه، ټانکونه، درنې توپخانې او نور تجهیزات ګډون لري او د نظامي ځواکونو وړتیاوې نندارې ته وړاندې شوي. عنایت الله خورسمي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د زیانمنو او له کاره لوېدلو تجهیزاتو لویه برخه ترمیم شوي او د لا زیات زړېدو مخه یې نیول شوې ده. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت له سقوط وروسته نظامي تجهیزات له بیلابیلو اشخاصو څخه راټول او ځانګړو مرکزونو ته انتقال شي. نوموړي ټینګار کوي چې د نظامي تجهیزاتو ساتنه او ترمیم د هر حکومت اساسي مسؤلیت دی او په دې برخه کې بېغوري کولی شي د دفاعي ځواکونو کمزوري کړي. د ځینو شنونکو په باور د تخنیکي ظرفیت لوړولو لپاره باید ځوان ځواکونه نورو هیوادونو ته د تخصصي زده کړو لپاره واستول شي څو اړینه تجربه او مهارت ترلاسه کړي. د ځینو راپورونو له مخې د جمهوریت له سقوط او د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شوي دي. په نړیواله کچه د بهرنیو ځواکونو د پاتې تجهیزاتو موضوع هم د بحث وړ ګرځېدلې ده. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیا واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاتې تجهیزاتو په ځانګړي ډول د بګرام په اډه کې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه کله په ډیپلوماټیکه ژبه او کله هم په توند لحن مطرح شوې ده. د اسلامي امارت چارواکي دا غوښتنه د یو خپلواک هیواد د په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او عملي کېدل یې ناممکن ګڼي. هغوی ټینګار کوي چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ثابته کړې چې د فشار او ګواښ پر وړاندې نه تسلیمیږي او د خپلې خاورې او ملي حاکمیت دفاع وکوي. د دوی په وینا د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال هیواد ته پراخه بشري او زیربناوي زیانونه اوښتي او اوس د هغې دورې له پای ته رسېدو وروسته افغانستان د بیا رغونې او خپلواکۍ نوې لاره نیولې ده.
په ټوله کې اسلامي امارت افغانستان اعلان کړی چې په لږ تر لږه 4 کلونو کې د تخریب شوو نظامي تجهیزاتو مهمه برخه بیا فعاله کړي، د پوځ جوړښت یې تنظیم کړی او د وسلو د ناقانونه لیږد مخه یې نیولې ده. همدارنګه په راتلونکي کې د تجهیزاتو د تولید او ترمیم لپاره د کورنیو بنسټونو پر جوړولو ټینګار شوی دی. د بهرنیو ځواکونو د پاتې تجهیزاتو او اړوندو غوښتنو په اړه بحثونه لا هم روان دي، خو د افغانستان د حکومت رسمي دریځ د ملي حاکمیت پر ساتنې او د خاورې پر نه معاملې ولاړ دی. په پای کې که غواړئ د افغانستان د سیاسي، امنیتي او تحلیلي تحولاتو له تازه معلوماتو خبر پاتې شئ، د عروض چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. خپل نظرونه او وړاندیزونه هم د تبصرو په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. د آباد او سوکاله افغانستان په هیله.